السلام علیکم. درنو لیدونکو، خوشحاله یم چې یو ځل بیا د یوې بلې ویډیو په وړاندې کولو سره ستاسې خدمت کې یم. ډیری خلک وایي سکون نه لرو، خو ولې؟ ډیری خلک شکایت کوي او وایي سکون نه لرو، آرامښت مو نشته، خوب مو سم نه دی. که څه هم شکر د مالي امکاناتو له اړخه څه ځانګړې ستونزه نشته، خو بیا هم ناخوښ او مضطرب یو. د داسې او دې ته ورته پوښتنو ځوابونه ډیر ساده او اسانه دي. الله تعالی ته وخت ورکړئ، عبادت یې وکړئ، خو په خشوع او خضوع سره. که د سرګرمۍ لپاره مطالعه کوئ، نو د پوهې او ښه عمل کولو لپاره هم مطالعه وکړئ. د پلار او مور لاسونه مو د تواضع لپاره ښکل کړئ، او که درڅخه لرې وي زنګ ورته ووهئ، یا هم که خدای مکړه وفات شوي وي دعا ورته وکړئ. د خپلوانو او بېوزلو سره د لیدنې لپاره وخت ځانګړی کړئ. هېڅ چا پورې ریشخند مه وهئ، او د شتمن او بېوزله ګاونډي ترمنځ توپیر مه راولئ. د چا له ستاینې ډېر مه خوشحاله کیږئ، او د چا له بې احترامۍ هم ډېر مه خفه کیږئ. هغه څوک چې په ټولنیز لحاظ له تاسې ټیټ یا کښته وي، په کمه سترګه ورته مه ګورئ. کارګر، د ښاروالۍ مامور، د دفتر خدمې او خدمتګار ته سلام واچوئ، او د حال او احوال پوښتنه یې وکړئ. له زړه مو کینه او کرکه لرې کړئ. که څوک مو پوروړی وي، بده رویې ورسره مه کوئ. مېلمه ته په ورین تندي ښه راغلاست ووایئ. د مشرانو په خبرو کې مه وردانګئ، او له بې ځایه دلیل ویلو هم ډډه وکړئ. هو، همدا پورته ذکر شویو لارښوونو باندې عمل وکړئ. یوازې لوستل یې خو هر چا ته خوند ورکوي. مننه.